که په داسې حال کې چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانان کولی شي په کور دننه خپلې ستونزې خپله حل کړي او بهرني منځګړي ته هم اړتیا نشته، خو دا شته داسې ډېرې زیاتې ستونزې چې تر اوسه پورې په کور دننه نه دي حل شوي. اراده تر اوسه پورې د افغانانو پکې نه وه، وخت د افغانانو لپاره نه و پکې، که ګډ دریځ په افغانانو کې دغو ستونزو لپاره نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ښاغلي زازي صاحب ته ښاغلي اوریا صاحب ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. راځو ستاسو د سوال برخې ته. په دې کې شک نشته چې افغانان که وغواړي هر مشکل، هر ستونزه چې د افغانستان په تاریخ کې افغانانو ته پیښه سوې ده، موږ هلته یو څه لرو. موږ یو نهاد لرو چې نوم یې دی لویه جرګه. د تاریخ په اوږدو کې هم د پردي په مقابل کې تصمیم نیولی دی او هم په خپل کور کې دننه که چې ستونزې منځته راغلي دي، افغانانو په خپل طاقت او توان په خپلې یووالي باندې تمرکز کړی دی او هغه ستونزه یې حل کړې ده. خو متاسفانه بیا متاسفانه 3 کاله پوره سوه چې موږ و دغه ډاله ته لرګی اچولی دی. وهو یې ډمبه 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 ډمبه، اتڼ نسته ورته، خالي ډول وهو. عوام ولس موږ وایو چې د خارجانو مسایل راسئ پرېږدو، خارجانو هیڅکله افغانستان آباد کړی نه دی، افغانستان یې جوړ کړی نه دی، بیا یې هم نه جوړوي، لا یې نور پسې خرابوي. یوازې افغان ولس دی چې خپل ځان هم جوړولی سي، خپله خاوره هم جوړولی سي، خپل حکومت هم جوړولی سي، په شرط دی چې حکومت وغواړي، خپل د ولس سره مشورې وکړي، خپل د ولس سره خبرې وکړي. یوازینی اقانی صاحب، د ګوتو په شمیر نور وزیران، دا 3 کاله کیږي چې ولس ته د ولس غږ بدرګه کوي، ولس خبرې اوري، دروازې خلاصې دي، هر څوک ورځي ورسره کښېني، مشکلات ورسره شریکوي او خپله خلیفه صاحب محترم وعدې ورکوي چې انشاءالله شخصا اول ماته نو نه 100 کسانو قومي مشرانو مخورو سپین ته. یعنی موږ په هغه امید تر اوسه ناست یو او دا زموږ اول پیشنهاد ورته جناب خلیفه صاحب ته، بل وزیر صاحب ته، بل وزیر صاحب ته، بل وزیر، چون چې اوس د حقاني صاحب مسله مطرح ده، خبره مطرح ده، نو د نورو وزیرانو نومان اخیستل لازم نه بولم. موږ 10 15 10 کسان ورغلي د مختلفو ولایتو چې د خارجانو ترازی زارۍ پرېږدو، خارجانو ته به زارۍ نه کوو، رسمیت غوښتنه به د خارجانو څه نه کوو، راسئ په خپلو کې یې وار په رسمیاتو وپېژنو، راسئ هغه کورنۍ ستونزه چې ده، هغه کورنۍ دنده چې ده. یو شاګرد دا بار ما ویلي، بیا ځای راغلی چې ویې وایه، یو شاګرد 4 ساعته یا په پانتون کې یا په مکتب کې یا په لیسه کې یا په مدرسه کې درس وایي، 20 ساعته دی په کور کې دی. کله چې په کور کې د درسي مطالعه زیاته وي، درس ته متوجه وي، خپل کاري خانګي ښه اجرا کوي، هغه شاګرد 100 پینټه یا 10 نمرې پوره وړي. هر شاګرد چې په کور کې کاري خانګي ونه کړله، سر ته یې ونه رسول، هغه په امتحان کې ناکام وي. نو دلته مسله دا ده، اوس وخت را رسېدلی دی پر ټوله کابینې باندې مې د یو افغان دردمن افغان په حیث باندې، زه بولدک ته ولاړم، نورو ولسوالۍ ته ولاړم، پرون نابل پرون زه د قنداره څخه رالم، پر دا لار یم د هر چا سره درېدلی یم، قندوز ته هم تللی یم، تخار ته هم تللی یم، مزار ته هم تللی یم. دلته خلک غواړي چې وایي زما سره باید حکومت مجلس وکړي. زه ولې نه پوښتل کېږم؟ زه د دا هیواد نه یم؟ د افغانان دا 40 میلیونه د دې هیواد نه دي؟ دا 40 میلیونه قرباني نه ده ورکړې؟ فقط یو 15 کسان به فیصله کوي د افغانستان؟ یا دغسې نه ده. بیا موږ ګورستان ته بیرته خدای مکړه ځو. کله چې افغان ولس لاس سره ورکړي، ستونزه په خپله حل کړي،
پر حکومت باندې وغږیږي، پر چارو باندې وغږیږي. خارجیان دي په خپله په رسمیاتو پیژني. یوازینۍ لاره دا د ټول ولس دپاره د تایید وړ ده د ښاغلي حقاني صاحب خبره چې موږ هیڅ خارجي ته ضرورت نه لرو. موږ باید په کور کې سره کښېنو. بیا موږ ستونزې په ښه رقم باندې حلولی شو. بخیر اوسې بیا درته راځم. اولیا صاحب، آیا واقعا موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو چې د کورنیو ستونزو د حل لپاره بهرني منځګړي ته اړتیا ونه لرو، هر څه په خپله وکړی شو حل یې کړو؟ ګوره دا سوال کې لږ شفافیت ضعیفه ده. ستونزې او د ستونزو د حل لپاره بهرني منځګړي ته ضرورت نه لرو. نو دلته اوس دا ستونزه تعریف نه شوه چې دا ستونزه څه رقم ستونزه ده. کمې ستونزې دي چې پاتې دي په دې ملک کې. دا اوس حکومت که په کور دننه د ولس سره نږدې شوی نه ده، د نجونو تعلیم پاتې ده، اقتصادي ستونزې پکې شته، حکومت له ولس نه فاصله اخیستې ده، انتقادات ورباندې شته، یوازې وایي طالبان دې ګمارل دي، نورو خلکو ته دې شا کړی ده. که زه لیست کړم اوس به تر اخره پورې یو 200 ستونزې شي. نو دا بیا منځګړي ته ضرورت نه لري. دا بیا بل رقم سوال ده. دا چې وایي چې موږ منځګړي ته ضرورت لرو، دا سوال دا معنی ورکوي چې دوه ډلې دي او د دوه ډلو په مابین کې شدید اختلافات دي. دوی دا ظرفیت او توانمندي لري چې خپله دا اختلافات حل کړي او منځګړي ته ضرورت نه لري. او بله معنی دا ده چې په ټولنه کې ستونزې پرتې دي. دا ستونزې اقتصادي دي، دا اجتماعي دي، دا فرهنګي دي. دغه پرتې ستونزې په ټولنه کې ځینې افغانان په خپله حل کولی سي او ځینې په تنهایي باندې نه سي حل کولی. مثلا د نجونو مکتب ده، دا افغانان په خپله کولی سي تصمیم ونیسي، مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، د ښځو لپاره زمینه د کار او شرایط مساعد کړي. اما که راځو د اقتصاد ډګر ته، اقتصادي ستونزې په خپله افغانان نسي حل کولی. دا سټوډیو کې چې زه ناست یم، دا قلم خارجي ده، دا کاغذ خارجي ده، دا کرتۍ مې خارجي ده، دا لباس مې خارجي ده، دا بوټ مې خارجي ده، او دا تا په سټوډیو کې چې دا وسایل ویني دا ټول خارجي دي. نو پر دې بنسټ د افغانستان د حکومت په افغانستان کې د حکومتولۍ د 40 کلو ته وګورئ، دا کوم حکومت افغانانو وټاکل؟ دا ټول حکومت بهرنیانو ونه ټاکل، دا ټول مداخلې بهرنیانو نه کولې. حکومت د موږ واک د بهرنیانو په لاس کې، حکومت د موږ فیصلې هغوی کولې، جګړه دلته فیصلې هغوی کولې، دا ټول د بهرنیانو په لاس کې نه و. ځکه خو اوس وزیر داخلې وایي چې دغه کورنۍ مسایل لپاره موږ اړتیا نه لرو چې بهرنیان راسي بیا منځګړیتوب وکړي، بل څوک راشي د موږ په منځ کې فیصلې وکړي، موږ یې خپل حل کوو، زموږ چارې دي. زه راځم. پس اقتصادي ستونزې موږ په تنهایي باندې خپله نسو حل کولی. له نړۍ سره، له ګاونډي هیوادونو سره او سیمې هیوادونو سره باید تعامل وکړو تر څو موږ دا اقتصادي ستونزې حل کړو. اما راځو سیاسي ستونزو ته، اجتماعي ستونزو ته، فرهنګي ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، دغه ظرفیت باید ولرو چې دا مشکل حل کړو. اما مشکل په دوه ډوله ده. یو هغه مشکل او اختلافات چې حل کیدونکي دي، او بل هغه مشکل او اختلافات چې هغه نه حل کیږي. زه فکر کوم دلته داسې مشکل نشته چې هغه د حل نسي. که د حکومت او د خلکو تر مابین ستونزې دي، دا هم پرته له منځګړي حل کېږي. او که دننه حکومت کې هم خدای نخواسته مشکلات او اختلافات وي، دوی باید دغه وړتیا او ظرفیت ولري چې خپلې ستونزې په خپله حل کړي. اساسي پوښتنه همدلته ده چې ښه ولې دا نه حل کېږي په کور دننه، کله چې افغانان یې وړتیا لري، کله چې بهرنیانو ته اړتیا نشته، کله چې منځګړي ته اړتیا نشته، مګر داسې ستونزه په خپل سر باندې پاتې ده. دا سیاسي فلسفې پر بنسټ باندې که چیرته کوچنۍ ستونزې حل نسي، دا په مرور د زمان په غټو ستونزو باندې تبدیلیږي او بیا دا غټې ستونزې په نه حل کېدونکو ستونزو باندې تبدیلیږي. نو مخکې له دې چې دا کوچنۍ ستونزې په غټو ستونزو باندې تبدیلې سي او غټې ستونزې په نه حل کېدونکو ستونزو باندې تبدیلې سي، نو هیله ده چې د هیواد مشران، د حکومت مشران دا ستونزې په وخت او زمان باندې حل کړي. او که حل نه کړي، خدای نخواسته بیا بله ورځ لکه یو بم غوندې انفجار کوي چې هغه انفجار بیا د هیچا په خیر نه ده. ډېره زیاته مننه صاحب، په خیر اوسئ. زاده صاحب، کله کوره بهر که چیرې وګورو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی شوی، له نړۍ سره زموږ اړیکې سرګردانه دي. په کور دننه هم که یو غواړو نه غواړو سپین به ووایي، حکومت له ملت نه، ملت د حکومت نه انتقادات هم لري، ناراض هم دي. ولې تر اوسه پورې د دغو ستونزو د حل لپاره که مو مټې رابډ وهلي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې؟ که مو نه دي رابډ وهلي، نو بیا ولې داسې بې ارادي ورته ناست یو؟ ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تک صاحب ته، وریا صاحب ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته.
د یوه هیواد د په نړیوال قدرتمند کېدو کې څلور مهم فکټورونه دي چې یو نظامی قدرت ته، یو سیاسي قدرت ته، یو صنعتي قدرت ته او بل هم اقتصادي قدرت ته. په دې څلورو واړو کې د دې څلورو واړو د تضمین دپاره سیاسي یووالی، سیاسي قدرت ډېر مهم ده چې هغه هیوادونه او هغه مملکتونه چې سیاسي قدرت ولري، سیاسي یووالی او اتفاق په داخل کې ولري، هغه د ملي اقتدار څخه سمه ګټه اخلي، د ملي اقتدار څخه سمه استفاده کولی شي. کله چې ته د ملي اقتدار څخه، ملي شتمنیو څخه، ملي حاکمیت څخه سالمه او سمه ګټه واخلي، ته بیا کولی شي هم نظامي قدرت ترلاسه کړي، هم اقتصادي قدرت ترلاسه کړي او هم ته کولی شي په یوه صنعتي هیواد باندې تبدیل شي چې په دې صورت کې ته په نړیوال نظم کې او په نړیواله سطح باندې د یو مطرح هیواد په توګه راڅرګندېدای شي. موږ او تاسو تقریبا د 45 کلن او 46 کلنه تاراژیدۍ په دې معنا ده چې موږ د دې سیاسي یووالي څخه بې برخې یو. موږ په دې نه یو توانېدلي چې هغه سیاسي قشر، سیاسي احزاب، سیاسي ډلې او سیاسي افکار چې کوم دي هغه یو موټی کړو، واحد یې کړو، په یوه اراده یې ودرو او بالاخره هغه تعریف شوې ملي ګټې موږ راپیدا کړو او په هغې باندې ټول هغه سیاسي اقشار او سیاسي افکار ودرو. په دې برخه کې څو لاملونه موږ یا شاید لاملونه یې ډېر وي، ولې څو ته چې زه اشاره کول غواړم هغه دا چې موږ لومړی په جګړه کې ښکېل پاتې شوي یو. تل موږ ته یا بهرنیانو یا په داخلي کچه باندې موږ په جګړو کې پاتې شوي یو. همدغه جګړې د دې لامل شوي دي چې بالاخره بهرنیان توانېدلي دي چې په داخلي چارو کې زموږ مداخله وکړي، زموږ په داخلي هغه ملي سیاسي فکرونو کې دوی مداخله وکړي، حتی د سیاسي احزاب دلته دوی سپورټ کړي، سیاسي فکرونه وروزي، سیاسي مکتبونه جوړ کړي. په دې اساس باندې دوی بیا همدغه سیاسي اراده چې ده هغه خشداره کړې ده او نه دی پرېښې چې دا په یو ملي فکر باندې راوڅرخېږي او بالاخره خپل ملي اقتدار د هغې څخه سمه ګټه واخیستی شي او خپل هغه حکومت او د نظام هغه پایې مستحکمې کړي. موږ او تاسو په همدې جګړې له امله دې نتیجې ته رسېدلي یو چې موږ تر اوسه پورې چې یعنې 3 کاله له مخکې پورې موږ دغه اراده نه وه ترلاسه کړې، موږ په سیاسي لحاظ باندې خپلواکي نه وه ترلاسه کړې، موږ په دې نه وتوانېدلي چې بالاخره هغه سیاسي افکار او سیاسي احزاب په داخلي کچه باندې مدیریت کړی شو، یعنې د دې څخه بهرنیانو استفاده کړې ده. بله مسله دا ده چې مونږ او تاسو باید دې ته متوجه شو چې کله داخلي چارې مونږ او تاسو مطالعه کوو، په داخلي چارو کې نه لاسوهنه په دې معنا ده چې مونږ خپلواکي تمثیلوو، یعنې مونږ په دې اراده یو چې زمونږ په داخلي چارو کې لاسوهنه مه کوئ، یعنې مونږ خپلواک یو، مونږ مستقل یو او مونږ کولی شو خپلې داخلي چارې په خپله مستقلانه توګه باندې لکه نور هیوادونه په نړیواله سطح باندې حل کوي د هغه حل کېدو توانمندي لرو. دا چې په اوسني وخت کې مونږ څومره په دې توانېږو، څومره توانېدلي یو، دا راځي په همدغه حکومت په مدیریت پورې، یعنی هغه ستونزې، هغه مسایل چې مثلا په 3 کالو کې مطرح دي تر دې وړاندې لا حل پاتې دي. یعنی اوسني وخت کې ما یادونه وکړه چې په تیر کې جګړه د دې لامل شوې وه چې د دې ستونزو حل لپاره مونږ د حل غوټه نه وه خلاصه کړې، مګر اوس چې جګړه ختمه شوې ده ښه فرصت د دې راغلی ده چې د دې لاملونو او د نورو جګړو د مخنیوي او په ټوله کې د افغانستان د نورو قدرتونو د نیابتي جګړو، د قدرت د ازموینې د جګړو او په عین زمان کې د افغانستان څخه د سوء استفادې د جګړو څخه مخنیوی وکړو. تر ټولو اساسي بحث په بهرني سیاست کې زموږ دا ده او هغه وخت کولی شو چې داخلي هغه فکټورونه مونږ قوي کړو چې مونږ په داخلي سطح باندې هغه داخلي سیاست مو مستحکم شي، استوار شي او هغه بیا وتوانېږي په دې باندې چې د نظام پشتوانه وي، یعنی داخلي سیاست په دې معنی چې مونږ داخلي احزاب هغه سیاسي قشر هغه یو مدیریت کوو او هغه په یو ملي محور باندې راڅرخوو. په دې نتیجه کې بیا مونږ کولی شو چې هم په بهرنۍ سطح باندې د هغوی سره ښه سیالي وکړو د بهرنیانو سره او هم په عین زمان کې د هغوی د مداخلې مخه ډپ کړی شو. زیاته مننه، بخیر اوسئ. اوتک صاحب که چیرې دغه سیاسي تاریخ ته موږ او تاسې وګورو، ښه روسان مو مات کړل، مجاهدین راغلل، واک ته ورسېدل، د دې په ځای چې حکومت جوړ کړي بهرنیان خو لاړ بس یو بل ته ټوپک راواړول، د یو بل په سر یې میخونه ووهل، طالبان راغله د دوی ګلامې ورجوړ کړه، جمهوریت هغه طالبانو ګلامې جوړ کړه، بیرته طالبان راغلل حکومت ته. دغه تګ وراتګ دغه سیاسي هسکې او ټیټې لیدنه مو کافي اندازه درسونه واخیستل، باید په کافي اندازه پوه شوي اوسو چې څنګه حکومتولي وکړو، څنګه د خلکو ستونزې حل کړو، څنګه خلکو ته مراجعه وکړو. په خواشینۍ سره چې موږ د تیر څخه هیڅ درس نه دی اخیستی. هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی زما په یاد ستا پلاننه او ریاست محترم دلته تشریف لري، هغه یک طرفه جاده باندې روان سوی دی، یک طرفه سرک باندې روان سوی. که موږ تاسې وګورو داسې په دغه د ولسوالیو کلو په دا کابل کې یک طرفه جاده ډېر ټکرونه لري او
د وخت په تېرېدو ډېر لږ وخت بعد بیا دا سرک ماتې وګړوپې د ځانه سره پیدا کوي. هر حکومت چې راغلی دی د زور څخه یې کار اخیستی په افغانستان کې، خو آخر انجام یې بیرته ناکامۍ ته رسېدلی دی. یوه حکومت ملت نه دی پوښتلی، ولس یې نه دی پوښتلی. د هرې خوا چې راغلی دی خو د یو خوا څخه راغلی دی، بس په وچ زور باندې ناست دی. وایي هغه تیر خلک چې وه هغه ډېر بد خلک وه، زه نو ښه سړی یم، د الفه څخه تر یا پورې دا ټول دی نوي کوي. که پولیس دی ستا، که ملي اردو دی ستا، هر نهاد چې ستا جوړ دی متاسفانه، که قانون دی ستا، که بیرغ دی ستا، که ملي سرود دی ستا، دا ټول اړی. وجه هم دا ده چې زموږ په 50 کاله کې موږ او جګړه، افغان او جګړه، افغان او مهاجر، افغان او کډوال دلته یې مړه کړه، دلته یې ونیوله، دلته یې په سپو وچیچل، دلته یې 200 مړه کړه، دلته یې 100 مړه کړه. 50 کاله. مسله چیرې ده؟ د دې چوکۍ موږ ډېر شایقین یو. دا چوکۍ دې په غضب اخته سي، ولې پر ټغر نه کښېنم. میرویس نیکه پر ټغر کښېنستی، احمدشاه بابا پر ټغر کښېنستی، د لویې جرګې په منځ کې کښېنستی، داود خان هم همداسې. دا نور حکومتونه چې راغلي خو د یو خوا څخه را روان دي، یو آغا لري، خدای چې را رسېدلی دی بس د ټوپک شپېلۍ. دې حکومت ته موږ خواست وکئ. ما بار دا چیغه پورته کړې ده، بیا یې پورته کوم. زه په نم صنف مکتب کې وم، حزب ډیموکراتیک کامیاب سو، خلق والملا خان صاحب د ثور په انقلاب کې ځای نه لري. کندو ته به ملایان، خانان، سیدان نیول، سترګې به ور تړلې وې، کندې ته به د هغسې ټېلوله او بلډوزر به خاورې باندې واړولې. شهید داود خان قبرستان موږ تاسې په یاد دی، دا اوس د کابل پوهنتون کې. کله چې ولس ولس دې څوک دی؟ خو دغه 3 طبقې دي. د افغانستان خلک دا 3 طبقو ته عقیده لري، درلودلې ده، حکومتونه یې پر کړي دي. ملا ته عقیده لرو، زموږ نر او ښځه، ځوان او زوړ، هر څوک چې دی. خان ته یې لرو او سید ته یې لرو. د سیدانو لاسونه موږ نه مچوو. زما او ستا سپین ږیرو نه دي بچ کړي. ته ورسه لوی کندهار ته، ورسه لوی پکتیا ته، ورسه لوی ننګرهار ته، ټول افغانستان ته. خبره دا ده چې موږ اوس په یوه سر دې حکومت ته وویله چې تاسې په خپل مابینځ کې دغه د افغانستان اولسونه لوبې لوباب د هر کشره څخه راوغواړئ، ورسره مشورې وکړئ، دا د کور دننه کاري خانګي ور سرته ورسوئ. زموږ دغه په وسه پوره ده. دا چیغه مو د ملت دپاره، د ولس دپاره او خپل د دغه عالم دپاره چې نن پر ګدۍ ناست دی، پر چوکۍ ناست دی. ولې دغه عالم ته موږ عقیده درلودلې ده. خدای مکړه که پر دغسې روان دی نه چې د افغانانو عقیده ځینې واوړي، بیا زور کوو پر دې باندې، بیا زور کوو پر دې باندې. ښه خبره به دا وي چې ولس ته مراجعه وشي. ډېره زیاته مننه تک صاحب، په خیر اوسئ. وریا صاحب، یو حاکم تحلیل دا ده چې وایي بهرنیان تر ډېره حده پورې افغانان په کراره نه پرېږدي چې ستونزو ته رسېدنه وکړي، افغانان خپل هیواد جوړ کړي. څومره ورسره موافق یاست؟ واقعا د افغانستان د ستونزو یو اصلي ریښه له بهر نه ده؟ بیا عرض کوم ستونزې ډېرې دي. مثلا که موږ غواړو چې زموږ بانکونه فعال سي او زموږ تجاران وکولی سي چې په ښه ډول باندې تجارت وکړي، دا باید نړیوال بانکي سیستم څخه ګټه پورته کړي. چې اوس دغه نړیوال بانکي سیستم په باندې بند ده. نو اوس که زموږ تجاران هر څومره کوښښ وکړي، دا ستونزه په تنهایی نسي حل کولی، غیر له دې چې د افغانستان اوسنی حکومت له بهرنیانو سره تعامل وکوي او د دغه تعامل پر بنسټ باندې دا ستونزه حل کیږي. اما ځینې نورې ستونزې شته چې هغه زموږ خپل کار ده، خپل افغانان په خپله دا حل کولی سي. مثلا حکومت کولی سي له خلکو سره خپل روابط پراخه کړي، خلکو سره خپل اړیکې عمیقې کړي او د خلکو غږونو ته غوږ کیږدي او د خلکو نظریات، افکار او عقاید واوري، هغه چې مثبت دي ویې او د عملي کولو لپاره ګامونه اوچت کړي. اما که خدای نخواسته په دننه حکومت کې اختلاف موجود وي، چې اختلاف یو عادي شی ده، باید وي دغه ظرفیت باید ولري چې دا اختلاف حل کړي او ټولنه یعنی ولس په دې باندې باوري کړي چې د افغانستان په اوسني مشرتوب کې اختلاف شتون نه لري. ټولنه باید په دې باوري کړي چې د افغانستان اوسنی مشرتوب له علفه نیولې تر یا پورې د یو مشر تر مشرۍ لاندې عملی او نظری ګامونه اوچتوي.
که خدای نخواسته دغه باور لږ متزلزل سه او یا دغه باور کچه راټیټه سوله بیا پایلې د هیڅ چا لپاره ښې نه دي. نو پر دې بنسټ سره ویلی سم چې حکومت باید د ولس اعتماد له ځان سره واخلي او ولس باید حکومت خپل وګڼي او دواړه په ګډه په داخل د افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره باید ګامونه اوچت کړي. یو شی چې ډیر مهم دی د افغانانو لپاره هغه تفاهم ده. د افغانانو په مابین کې باید تل تفاهم اوسیږي، تل همغږي اوسیږي او د تفاهم او همغږۍ په نتیجه کې د ستونزه حل کیږي. هر کله که تفاهم نه وي، هر کله که همغږي نه وي، ستونزه نه حل کیږي. نو بیا خو ستونزه په توپک حل کیږي، برعکس لویږي، په توپک باندې حل کیږي، غټیږي، په نه پخلا کېدونکې ستونزه باندې تبدیلیږي. نو زما عرض دا ده چې په ټولو ډګرونو کې د افغانانو په مابین کې باید تفاهم مدیریت سي، رهبري سي، سازماندهي سي او د دې پایلې د حکومت لپاره ښه دي. خو په دې باور چې اوسنی حکومت بدیل نه لري، سیاسي برانداز اپوزیسیون نه لري، اما دا باید له یاده ونه باسو چې دلته ولس پروت ده او د ولس اعتماد، اعتبار او د پراخه پرګنو ملاتړ د دوی د دوام لپاره، د دوی د لا بریالیتوب لپاره اړین ده او په دغه جهت کې باید اوسني مشران ګام پورته کړي. او یو شی چې ډیر مهم ده، موږ مختلفې ستونزې لرو. نظامی ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي. دا ټولې د سیاست په واسطه رهبري کیږي او مدیریت کیږي. دا سیاست ده چې اقتصادي ستونزې حل کوي، دا سیاست ده چې اقتصادي ستونزې نه حل کوي، دا سیاست ده چې اجتماعي ستونزې حل کوي یا نه حل کوي او په لساو نورې ستونزې فقط د سیاست او سیاسي مشرتوب په واسطه باندې رهبري کیږي. نو دلته اړینه ده چې سیاسي مشرتوب یو له بل سره داسې وي لکه یو وجود غوندې او د یو وجود په شان باندې باید ګډ ګامونه اوچت کړي د ستونزو د حل په خاطر باندې. خدای نخواسته که سیاسي لیډرشپ، سیاسي رهبرۍ کې ستونزه پیدا سوله، بیا سره دی چې دغه ستونزې نه حل کیږي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا بیا پراخه کیږي. ډېره زیاته مننه صاحب، په خیر اوسئ. زازای صاحب، یو باور دا ده چې ګواکې په افغانستان کې هر څه له بهر نه مدیریت کیږي او بهرنیان دي چې حکومتونه اړوي، چپه کوي، بل کسان راولي، وایي کمونیستان چا راوستل، مجاهدین چا راوستل، بیا جمهوریت چا راوستل. آیا دا د افغانستان د سیاسي فرهنګ ریشه او مغز و ماهیت ده که نه قضیه داسې یو څه نه ده؟ ښه، د جګړې د پیل څخه وروسته دا ټول هیوادونه د خاصیت لري. کله چې په کوم هیواد کې جګړه وي طبعا نور هیوادونه د لاسوهنې دپاره ښه چانس پیدا کوي. هغه خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو دپاره، خپلو ستراتیژیکو موخو د ترلاسه کولو دپاره او د خپلو ډلو ډلګیو د ایجاد او هغه سیاسي قدرت هلته د رسیدنې دپاره دوی ښه چانس پیدا کوي، ښه لاره پیدا کوي. نو په افغانستان کې له بده مرغه کله چې افغانستان کې جګړه پیل شوې ده له 1950 کال راهیسې چې کله کودتا شوې ده یا جګړه پیل شوې ده، له همغه ورځې راهیسې را په دې خوا ټولو خواو، ټولو ګاونډیو، ټولو قدرتونو په افغانستان کې متاسفانه سرمایه ګذاري کړې ده په سیاسي برخه کې. داسې رجالان او داسې اشخاص او داسې ګروپونه او داسې ډلې دوی ایجاد کړي دي چې هغه په ملي مسایلو اصلا باور نه درلود. هغه یې روزلي دي، هغه یې په فکري لحاظ روزلي دي. ملي مسایل هغوی ته مطرح نه وه. مونږ او تاسې اوس هم ګورو چې دوی دپاره افغانستان مهم نه ده، دوی دپاره تر هغه تر ملت وړاندې ملیت مهم ده، تر ملیت اخوا دوی ته حزب مهم ده، تر حزب را لاندې بیا دوی دپاره شخصي منافع مهمې دي. یعنې دغه مونږ او تاسو اوس هم اورو، که د بهر نه وي که د بل ځای نه وي، ځکه چې په اوس وخت کې هم د هغوی څخه هغه سیاسي استفاده کیږي، سیاسي ګټه ورڅخه اخیستل کیږي. ځکه که چیرته په اوسني افغانستان کې نظام استقامت پیدا کوي، دلته دوامداره کیږي، دلته بالاخره پایې مستحکمې کیږي او لسیزې دوام کوي، نو بیا بهرنیان نشي کولی چې دلته بیا یا سرمایه ګذاري وکړي په سیاسي برخه کې د ځان د منافعو دپاره او د ستراتیژیکو موخو دپاره، یا مثلا دلته لاس را وغځوي. نو همدې دپاره دوی خنډونه ایجاد کړي دي، خنډونه زیږوي او د همغو ناکاره پرزو یا همغه اشخاص څخه اوس هم دوی ګټه اخلي، استفاده ورڅخه کوي. هغه خلک مونږ او تاسو ته ټول واضح او معلوم دي، هغه عذاب هم مونږ تاسو ته معلوم دي، هغه ډلې او ګروپونه هم معلوم دي چې دوی د څه دپاره ایجادېدل. دلته دوی نظریات څه وه، دوی په رسنیو کې څه ویل، دوی څه خپرول، د دوی هغه ایجنډا څه وه، د دوی په ناستو کنفرانسو کې څه ایجنډاوې مخته کېدې، دا ټول مونږ او تاسو ته معلوم دي، په ارشیفونو کې موجود دي.
چې حتی د افغانستان د تجزیې غږونه هم پورته کېده. خلکو ته هم ثابته شو. خلکو ته هم ثابته شوې ده دا موضوع له شک پرته چې هغه خلک چې په افغانستان کې په افغانستان باور نه درلودو ولې لوړ پوزیشنونه درلودل نو دا په دې معنا چې دوی د افغانستان دپاره کار نه کولو دوی د هغو خلکو دپاره کار کولو چې استخدامول دمه به واخلو بیا بېرته راشو.